بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. صرف کبیر فعل نهی غایب معلوم. په دیر درس کې مونږه نهی ویلې و، خو په هغه نهی کې مونږ نهی حاضر معلوم، بیا نهی حاضر معلوم بانونی تاکیدی ثقیله او خفیفه دواړه ویلیو، او بیا فعل نهی حاضر مجهوله مونږ ویلیو بانونی تاکیدی ثقیله او خفیفه دواړه. نو نن به مونږه فعل نهی به وایو، خو نهی نه بعد حاضر به نه غایب به وي، غایب معلوم او بیا ورپسې بانونی تاکیدی ثقیله او خفیفه، بیا فعل نهی غایب مجهول، بیا پکې بانونی تاکیدی ثقیله او خفیفه دواړه به ان شاء الله مونږه وایو. نو په تیر درس کې مونږ دام بیان کړی و چې فعل نهی څه ته ویل کیږي. هغه فعل دی چې په غیب ذریعه سره د یو کار منع پکې وي، لکه لا تضرب چې وهل مکوه. او دا بیا په دوه قسمه دی فعل نهی معروف چې په تیر درس کې مونږ ویلو، اوس نهی مجهول دا دواړه مونږه ویلو. بیا نن به مونږه پکې یعنی دواړه قسمونه به وایو، خو هغه چې و حاضر نو دا به پکې غایب وي، نو دا دواړه قسمونه به وایو. او بیا د فعل نهی مجهول جوړولو طریقه دا چې فعل مضارع مجهول شروع کې به لا ولګي، چې لا دې کله ولګو نو فعل مجهول به دې جوړ شي. مثال لکه یضربون لا یضرب به دې جوړ شي. بیا مکرنګي چې څنګه عملی په هغه کې کولو په دې کې کوي، لکه دو قسم عملونه دي، یو لفظي دی بل معنوي دی. نو لای نه چې دا لفظي عمل چې دی هغه عمل کوي، لکه لم چې کوي د 15 صيغو مرفوع ته جزم ور کوي، لکه تاسو وګورئ تفعلوا دی، نو لا تفعل دی نه جوړم د کرنګي چې د دې په اخره کې حرف علت هغه لړه کوي، او صيغونه باندې چې کم نون عربي وي هغه لړه کوي، لکه یفعلان دی، نو لا یفعلا بتنه جوړ شي. او دو صيغې چې جمع مؤنث غایب او حاضر دی هغه په خپل حالت باندې برقرار پاتې کیږي. نو دا د لاینه مجهول جوړولو اسانه طریقه و. نو اوس راځو کتاب طرف ته سبق چالو کوو. نو صرف کبیر فعل نهی غایب معلوم، فعل نهی غایب معلوم. لا یضرب، لا یضرب معنی دا ده چې وهل دی نه کوي هغه یو سړی، صيغه واحد مذکر غایب نهی فعل نهی غایب معلوم. لا یضربان زنا ان دو مردان وهل دی نه کوي هغه دو سړی، صيغه تثنیه مذکر غایبین فعل نهی غایب معلوم. همدا کرنګي لا یضربون زنا ان هم مردان، صيغه جمع وهل دی نه کوي هغه ډیر سړی، صيغه جمع مذکر غایبین فعل نهی غایب معلوم. لا تضرب نزنا ان یکزن وهل دی نه کوي هغه یو خزا، صيغه واحد مؤنث غایبه او فعل نهی غایب معلوم. لا تضربا نزنا ان دو زنان وهل دی نه کوي هغه دو خزي، صيغه تثنیه مؤنث غایبه فعل نهی غایب معلوم. او ورپسې لا یضربن نزنا ان هم زنان وهل دی نه کوي هغه ډېر خزي، صيغه جمع مؤنث غایبه فعل نهی غایب معلوم. لا اضرب لا نضرب لا اضرب نزنم یک مرد یا یک زن وهل دی نکوم زه یو سړی یا یو خزه، صيغه واحد متکلم دا دوانو د پر راځي. لا نضرب نزنیم ما دو مردان یا دو زنان یا هم مردان یا هم زنان وهل دی نکومون دو مردان دو سړي یا دو زنانه یا ډیر سړي یا ډیر زنانه، دا د متکلم صيغه ده. نو صيغه جمع متکلم ده او فعل نهی غایب معلوم. نو دا خو اول قسم مونږ ویل چې فعل نهی غایب معلوم. نو دې پسې به فعل نهی غایب معلوم بانون تاکید او ثقيله او خفیفه. تاکید ثقيله او خفیفه تاسو پیژندل، یعنی دا نون چې راشي پدې کې
دا تاکید پیدا کوي. تاکید مطلب دا وګوره هرگز نزنن آن یک مرد وی ضرور وهل دی نه کوي هغه یو سړی. ضرور معنا کم ځای نه راله دا نون د تاکید دی. نو راځو دې طرف ته چې نون تاکیدی بیا یو ثقیله وي بل خفیفه. ثقیله چې مشدد والا نون وي او خفیفه چې دا جزم والا وي. نو راځو دې صيغو ته. نو اوله صيغه چې دا لا یضربن دا د ثقیلی صيغه ده، لا یضربن دا د خفیفی صيغه ده. معنی دا هرگز نزنن آن یک مرد وی ضرور دی وهل نه کوي هغه یو سړی. صيغه واحد مذکر غایب فعل نه معلوم. دویمه صيغه لا یضربان هرگز نزنن آن دو مردان وی ضرور دی وهل نه کوي هغه دو سړی. نو پدې کې خفیفه رانه را صيغه تثنیه مذکر غایبین فعل نه غایب معلوم. بانون تاکیدی ثقیله و خفیفه. بانون تاکیدی ثقیله خفیفه پکې نشته. لا یضربن لا یضربن پدې کې راځي. نو هرگز نزنن آن همه مردان صيغه جمع مذکر غایبین فعل نه غایب معلوم. بانون تاکیدی ثقیله و خفیفه ځکه چې دوانه پکې رالل. لا تضربن لا تضربن لا تضربن هرگز نزنن آن یک زن وی ضرور دی وهل نه کوي هغه یو خزه. ضرور دی وهل نه کوي هغه یو خزه. صيغه واحد مؤنث غایبه فعل نه غایب معلوم. بانون تاکید او ثقیله او خفیفه دوانه پکې رالل. ورپسې لا تضربان هرگز نزنن آن دو زنان وی ضرور دی وهل نه کوي هغه دو زنانا. صيغه جمع مؤنث غایب هرگز نزنن آن همه زنان و ټول زنان صيغه جمع مؤنث غایبات. او ورپسې لا اضربن لا اضربن هرگز نزنم من یک مرد یا یک زن وی ضرور وهل دی نکوم زیو سړی یا یو خزه. او پدې کې چې د دوانه صيغه راځي ثقيله او خفيفه دوانه چې لا اضربن او بیا ورپسې دا صيغه چې دا واحد متکلم صيغه ده. نو دا مونږ داسې وایو چې فعل نه غایب معلوم بانون تاکید او ثقيله او خفيفه. لا نضربن هرگز نزنی ما دو مردان یا دو زنان یا همه مردان یا همه زنان. دا دوانه د پر راځي ثقيله او خفيفه. نو صيغه جمع متکلم با نون تاکیدی ثقيله او خفيفه. نو دا یاد ساتئ چې دا خفیفی چې و دا صرف دا پنځه صيغې و چې لا یضربن لا یضربون لا نضربن لا اضربن لا نضربن. یو پکې صيغه د واحد مذکر غایب، دویم صيغه جمع مذکر غایب او بل پکې واحد مؤنث غایب، یو واحد متکلم یو جمع متکلم. نو دا پکې صيغې و چې دا پکې دا خفیفی او دا نور چې کم دا صيغې و نو دا د ثقيلي صيغې و. نو اوس مخکې بیانې اوس خو امک گردانونه دی خو پکې صرف مجهول دی. صرف کبیر فعل نه غایب مجهول. نو هغه صرف کبیر فعل نه غایب خو معلوم. نو دلته به دا مجهول صيغې بیانې. نو راځو زد نشد آن یک مرد. زد نشد آن یک مرد وی و دی نه وهل شي هغه یو سړی. و دی نه وهل شي هغه یو سړی ځکه چې د مجهول صيغه ده. صيغه واحد مذکر غایب فعل نه غایب معلوم مجهول. او لا یضربا زد نشود آن دو مردان وی و دی نه وهل شي هغه دو سړی. صيغه تثنیه مذکر غایب فعل نه غایب مجهول. لا یضربو زد نشود آن همه مردان و دی نوال شي هغه ډیر سړی. صيغه جمع مذکر غایب فعل نه غایب مجهول. لا تضرب زد نشد آن یک زن وی زد نشد آن یک زگ وی ودی نوهل شي هغه یو خزه. صيغه واحد مؤنث غایبه فعل نه غایب مجهول. لا تضرب زد نشد آن دو زنان ودی نوهل شي هغه دو خزی. صيغه تثنیه مؤنث غایبه فعل نه غایب مجهول. لا یضربنا زد نشد آن همه زنان ودی نوهل شي هغه ډېرې ښځې. صيغه جمع مؤنث غایبه فعل نه غایب مجهول. لا اضرب
چې دا د واحد متکلم صيغه ده زه د نشم من یک مرد یا یک زن و دې نه وهل شم زه یو سړی یا یو ښځه صيغه واحد متکلم فعل نهي غایب مجهول لا نضرب زه د نشم مادو مردان یا دو زنان یا هم مردان یا هم زنان و دې نه وهل شو مونږ ډیر سړي یا ډېرې ښځې یا دو سړي یا دو ښځې صيغه متکلم مع الغیر دا صيغه ده یعنی ټول د پر راضی فعل نهي غایب مجهول نو اوس راځو چې دو صيغې پدې کې پاتې شو یعنی فعل نهي غایب مجهول بانون تاکیدی ثقيله او خفيفه دا دواړه به بیانې تاسو وګورئ نو اوله صيغه پکې دا لا يضربن او پدې کې دواړه صيغې پکې راځي یعنی ثقيله او خفيفه دواړه راځي او خفيفه پکې چې دا لا يضربن هرگز زده نشد ان یک مرد هرگز زده نشد ان یک مرد وی ضرور و دې نه وهل شي هغه یو سړی صيغه واحد مذکر غایب فعل نهي غایب مجهول بانونی تاکیدی ثقيله او خفيفه زکه چې لا يضربن دا دوانه پکې راځي نو ثقيله او خفيفه دوانه شو او دویم چې دی لا يضربن هرگز زده نشد اندو مردان وی ضرور و دې نه وهل شي هغه دو سړي صيغه تثنیه مذکر غایب فعل نهي غایب مجهول بانونی تاکیدی ثقيله او لا يضربون هرگز زده نشد ان همه مردان وی ضرور دی و دې نه وهل شي هغه ډیر سړي صيغه جمع مذکر غایبین او ورپسې چې دی لا تضرب پدې کې چې دی دوه راځي لا يضربن نو دا به مونږ وایو چې فعل نهي غایب مجهول بانونی تاکیدی ثقيله او خفيفه دوه او ورپسې لا تضربن او لا تضربن هرگز زده نشد ان یک زن وی ضرور و دې نه وهل شي هغه یو ښځه صيغه واحد مؤنث غایبه فعل نهي غایب مجهول بانونی تاکیدی ثقيله او خفيفه دوه د پر راځي لا تضربان هرگز زده نشد ان دو زنان هرگز زده نشد ان دو زنان وی ضرور دی و دې نه وهل شي هغه دو ښځې صيغه تثنیه مؤنث غایبه فعل نهي غایب مجهول بانونی تاکیدی ثقيله لا تضربن هرگز زده نشد ان همه زنان او وی ضرور و دې نه وهل شي هغه ډېرې ښځې صيغه جمع مؤنث غایبه فعل نهي غایب مجهول بانونی تاکیدی ثقيله او خفيفه وکې نشته لا اضربن او دا دوانه چې دي دا ثقيله او خفيفه دوانه راځي اوس هرگز زده نشم من یک مرد یا گزن وی ضرور و دې نه وهل شم زه یو سړی یا یو ښځه هرگز و دې نه وهل شم زه یو ښځه یا یو زنانه صيغه واحد متکلم فعل نهي غایب مجهول بانونی تاکید ثقيله و خفيفه لا نضربن او لنضربن هرگز زده نشویم مادو مردان یا دو زنان یا هم مردان یا هم زنان وی ضرور و دې نه وهل شو مونږ دو سړي یا دو زنانه یا ډیر سړي یا ډیر زنانه صيغه جمع متکلم فعل نهي غایب مجهول بانونی تاکیدی ثقيله او خفيفه نو هم د کرنګي څنګه چې یعنی شپږ صيغه چې و د بانونی تاکیدی ثقيله و بانونی چې لا يضربن نو د شپږ صيغه چې و پدې کې نو دا د څه شو دا د ثقيله و هر چې خفيفه و نو اغا لا يضربن لا يضربن لا تضربن لا اضربن لا نضربن دا صيغه یعنی د خفيفي لپاره چې پنځه صيغه چې یو واحد مذکر غایب او بل جمع مذکر غایب او واحد مؤنث غایب او واحد متکلم بل جمع متکلم ان شاء الله امید لرم چې تاسو په دې سبق باندې به پوه شئ او که یو کس ډایرکټ دا سبق کولاو کړی بل سبق نه اوریدلی نو لازم ده چې هغه سبق واوري د دې په پوهېدلو باندې چې هغه سبق واوري نو ان شاء الله په دې سبق باندې هم ډېر په اسانه باندې پوه شي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته